خوږو لیدونکو زما سمیع الله غفران سلامونه ومنئ. نن د 2020 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده او دا په چمن کې د قاضي ملا عبدالسلام اخوند ولسي کتابتون دی. د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په ترڅ کې نن د پښتو ژبې لوی لیکوال او څار شاعر ښاغلی ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب میلمه دی. ښاغلی رفیقي صاحب تر دا مهاله پورې 43 کتابونه لیکلي دي چې 15 تخلیقي او پاته هغه یې څېړنیز یا د لیکوالۍ کتابونه دي او په دې کې ځینې داسې کتابونه هم شته چې هغه تر 10 ټوکه اوړي او د نوموړي لومړی کتاب د 1980 میلادي کال په 1980 میلادي کال کې د کوژک ستوري په نامه چاپ شو او وروستی هغه یې همدا تېره ورځ اقبال و شاعران افغانستان له چاپ څخه راووتی. د نوموړي سره به نورې پوښتنې او خواله د ده د خولې څخه اورو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. قربان مهرباني غفران صاحب. ډاکټر صاحب لومړی لیکوالي یعنې څه؟ لیکوالي څه ته وایي؟ زړګی انسان چې څه ویني، څه ګوري، څه لولي، هغه دی دننه څنګه تحلیلوي په خپل فکر، هنر، تجربه، مشاهده او مطالعه هغه وزدوي او بیا یې دی ټولنې ته دوباره کوي، سپاري او د ټولنې د اصلاح، د ښه بدلون او د روښانه سباوون دپاره دی کوشش کوي چې خپلې لیکنې ترتیب کړي. نو هغه څه لیکوالي ده. او ډاکټر صاحب تاسو تر دا مهاله پورې 43 کتابونه لیکلي دي، چاپ سوي دي. لیکلي مې ډېر دي. ناچاپ اثار مو هم شته؟ زما پوښتنه همدغه وه. هو ناچاپ هم یو شمېر شته. زه دا زما لیکنې چې دي په پښتو، اردو، فارسي او انګریزي په د 4 ژبو کې زما کتابونه دي. خو په دې کې دغه 43 تر اوسه پورې چاپ شوي دي په دا ګردو ژبو کې. البته ناچاپه شیانو وخت په وخت راځي را روان. او 43 کتابونه لیکل او چاپول کوم اسانه چاره نه ده. آیا تاسو د ژوند نورې چارې هم پر مخ وړئ که مو یوازې وخت لیکوالي ته ورکړی دی؟ ښه پوښتنه ده. د عربي یو لیکوال دی امام ابن جوزي، هغه ډیر کار کړی دی، ډیر کتابونه یې لیکلي دي. په هغه زمانه کې دې سړي چې حتی د خودکار قلم لا نه و، نو هغه بیا کړک به په داسیایي کښې کوي، بیا به لیک پکاوه. نو هغه سړي و ژوند ته چې ته وګورې چې دا سړي به ښېښۍ هم درلودې، کرابتونه به هم درلوده، ولسي روابط به هم درلودله او کورنۍ چارې هم درلودې. د هغه باوجود په هغه تنګ و محدود امکاناتو کې چې د یوه ماخذ دپاره به انسان څومره سفرونه کول. تاسې خو ډېر بختور خلک یاست، د یوه کلیک په زمانه کې یاست، شرق و غرب په یوه سرچ باندې تاسې. هغه وخت داسې نه و. حتی دا زموږ په وخت کې د یوه کتاب چې به موږ نفس وکښئ. نو ابن جوزي به څه وکړه چې هغه ټایم مینجمنټ سکیل درلودی. هغه ټایم تقسیم کړی و، یو لمحه داسې صرفوله چې هغه به دلته به جانداري هم کې کولې او په عین حال کې به هغه د علمي خدمت دپاره چې کله به یو میلمه ورله راغلی، یو دوست، یو عزیز، یو کورنۍ چاره پیښه، دا کلمان به ورته پراته وه، ده به دغه سموله، دا څوکې به توژلې، بس د دغه سره به خبرې هم کولې، جوړ ناجوړ پوښتنه به هم وه، دلته به کلم کت کړي، هلته به کښې شو، کت به کښې به شو. دغه کلمان چې میلمه به رخصت شو، ده به بیا په هغه کلمانو کار کاوه تر څو د هغو څوکې برته پڅې شي او بیا دی داسې. نو هغه ټایم مینجمنټ چې دی هغه په دې کې ډېر لوی اثر لري او په ټایم مینجمنټ باندې ما په خپله چې دی د ټایم مینجمنټ زه ډېر سخت پابند یم. دا مې یو شی کړی دی چې ډېر خلک راسه ګیلمن، راسه ځینې خاطر مانده چې څوک وایي دا چا خپل برش په لاس کې دی هغه خپل رنګ پورې موږي، د هر چا په سر کې خیال یې دی، غم یې پر کمال به یې د کمال بابا شعر دی. څوک وایي دا کبرجن دی، څوک وایي چې دا په موږ کې چورت نه وایي، څوک وایي او په ما نو خدای خبر دی. زه ډېر عاجز او کمزوري بنده یم. زه پر ما باندې چې څومره وخت تېرېږي پر ما خپل عجز منکشف کېږي. نه تکبر دی، نه غرور دی، خدا نخواسته الله دې مې معاف کړي، یو شی نه دی. خو البته
دا چې زه دغه یوه لمحه د ملت په ګټه د تمامولو دپاره زه شپه ورځ لګیا یم او کار کوم. ډاکټر صاحب تاسو د لیکوالۍ په کومو اړخونو کې کار کوئ؟ زړګی دا تا چې په پیل کې دا وویله تر اوسه پورې مې څه شعري ټولګې خو دوې چاپ سوي دي او درېیمې بیا نورې منظومې ټولګې دي چې هغه یو دا څلوریزې دي جلا یو کوچنی کتاب دی، یو بل بیا یو کوچنی کتاب دی د قطي و هایکو دا مختلف شیان دي کوچني کوچني بهرو والا، او یو بیا د عالم ارواح سیل یو 12 ملاقاتونه دي هغه جلا دغه سوی دي. دا خو منظوم دي. په نثر کې زما حتی ټول شیان څېړنیز اثار دي. زما څېړنه زما ډېره خوښه ده. کله څه چې ما دکتورا واخیسته، دا دکتورا چې ما وکړه، یعنې د دکتورا دا قطعا معنا نه ده چې ته اوس ډېر لوی علامه سوې او اوس نو کښېنه، بلکې دا خو داسې دی لکه ته چې پر یو سړک باندې موټر چلایې نو د سرکار لخوا ګواتا ته یو دغه لایسنس درکړي چې اوس ته د دې وړ یې چې د سړک باندې دا موټر وچلایې، د هغه پس خو ستا سفر شروع کېږي. دا د دکتورا له مخه خو ستا د زده کړې عمل دی، د هغه پس بیا ته څه کوې. نو زه دغه سیالي ژبې چې ګورم، دغه سیمه ییزې ژبې چې د نور شاوخوا په نړیواله کچه چې د ژبو مطالعات او د هغوی څېړنیز مقام ته ګورم چې هغه په کوم ځای ته را رسېدلي دي، و دغه بنیاد باندې بیا زه اړ سم چې د دا خوارې ژبې د دې ټور ټور ملت د شلېدلي ګریوان تڼۍ سره راټولې کړم او په علمي لحاظ باندې په هغه کې داسې کارونه وکړم چې هغه زموږ اصل څهره چې ده. یو خو دښمن څه وایي چې څه یې زړه وایي، یو خو هغه خبرې دي چې په موږ پسې خلکو لاس ټکولی دي، رقم رقم خبرې راپسې کوي. یو هغه چې موږ یو، موږ عنعنه لرو، موږ دود لرو، موږ دستور لرو، موږ وایه لرو، موږ کمبله لرو، موږ خپل ضروري کلتوري ریښې لرو. ته فکر وکړه که څومره تاړاکونه چې زموږ پر خاوره زموږ پر ملت باندې تېرېږي، که دا پر بل قوم تېر سوي وای او هغه به ډېر وختي د ستونزو سره بلکې د فنا سره به مخ سوی وای، خو چې موږ بچ کړي یو او موږ پر پښو درولي یو او موږ د اوسه پورې د بل سره د ډغرې وهلو توان لرو، دا زموږ هغه پیاوړی کلتوري عنعنوي دودونه دي، زموږ زورور کلتور دی چې موږ یې پر پښو درولي یو. موږ اوپړه ته په پړه ویلی سو، ناجایز ته په ناجایز ویلی سو، او د ظالم په سترګو کې سترګې ور اچولی سو. خوشحال خان د خانۍ تعریف کړی دی، و هغه خان چې نه ډوډۍ لري نه توره، ښه جواب یې دربان وکړ چې خان نسته. اوس خان به توره لري او سترخان به لري. پښتون هر پښتون دا توفیق لري چې اوپړه ته په پړو ووایي، لاس په لور وپیچي، مکوه دا غلط کار. دا زموږ کلتوري، موږ ننواتې، موږ اشر، موږ جرګه. دا جرګه سیستم د دنیا یو جوډیشري سیستم ستا د جرګې نعم البدل نسي جوړېدلی. په کلي کې پړ ناپړ هر چا ته معلوم دی، غل، دروغجن، قاتل، په نور بېبختیو ککړ ګرد خلک پیژني. نو هغه که یو شی تر لاس ووځي او بیا جرګې ته پیش شي، هغه ته بیا د شهادتو ګرد خلک سره پیژني. جرګه هغه رقم فیصله ورکوي لکه څنګه چې ده کړي دي. نو هغه جوډیشري سیسټم کې خو ته شل درغلۍ کولی سې، د درواغو ګواهان راوستلی سې، تور په سپین بدلولی سې، سپین په تور بدلولی سې، مګر په پښتون جرګه سیسټم کې ته تور په سپین نه سې بدلولی. ستا دپاره خپل هېڅوک ایمان نه خطا کوي. نو په دې وجه زموږ چې کوم دا سیسټم دی هغه ډېر پیاوړی دی او ما کوشش کړی دی چې زموږ اصل څهره نړیوالو ته ښکاره سي. په هغه سلسله کې یو خو دغه زما یو کتاب د تا چې یاد کړي ویاړلی یو کتاب دی، ما کوشش کړی دی چې دغه د نړیوالو ژبو چې کوم د رجالو تاریخونه دي په یو شلف کې چې ته ورسېده د 25 ټوکه پروت دی، 28 ټوکه پروت دی. اوس خو د دلیل زمانه ده، اوس خو د زورو د په تیاره کې د غشو چلولو وخت نه دی چې ته لګیا یې بې سر و بې پښو، هر شی به په دلیل ثابته یې. نو چې د ده د رجالو کتابونو پراته وي
او ته وایې زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نسته، په هندو سیندو په تخارو په کابل نسته، بل په زابل نسته، له ما اتل نسته. نو ته څنګه اتل یې؟ ته به دا ثابتوې. نو دغه ویاړلي د هغه د ثبوت لپاره ما تقریبا په دغه کې څه 22,000 کسان راغلي دي چې په علمي لحاظ په ماډرن ریسرچ میتودالوژي باندې ما په هغه باندې کار کړی دی او نړیوالو ته مې زموږ د پښتنو علمي رجال قطع نظر د زمان او د مکان د قیده څه چې هغه په کوم وخت کې تیر شوی دی یا په کومه سیمه کې تیر شوی د دې څه بالاتر په نړیوال معیاراتو باندې یعنی که د ژبو پرتلیز جاج اخیستل کیږي ته یو دی شی پیښولی سې چې وروره زما علمي ریښه دومره سابقه لري، زه دومره علمي رجال لرم، په هغه کې زما خیال څه ما خو شمېرلي نه دي خو اټکل کوم چې د 50,000 پورې کتابو احوال راغلی. یعنی دغه 22,000 کسان په هغه کې 1,400 ښځینه لیکوالې او شاعرانې پښتنې او 3,500 هغه نان پښتون چې هندو، سیک، جرمن، برطانوي، غیر پښتون چې روسۍ چې پښتو ژبې ته کار کړی دی هغه مې 3,500 پکې راخیستي دي. نو دغه تر یو بل زما یو اثر دی شکرستان روح چې د پښتنو پر فارسي شاعري باندې ما تحقیق کړی دی، 8,500 صفحې دی، ریفرنس بک دی، په اردو مې کړی دی. هغه مې په دې کړی دی چې نړیوالو ته دا باور ورکړم چې وروره پښتون دومره علمي غنا لري. پښتون ته وایې پښتون چوکیدار دی یا د کرایې قاتل دی یا اوس موجوده چې ټرریسټ دی فلانا ده، دا هسې خلکو جوړې کړي دي. پښتون دومره ملایم پوست او خوندور قوم دی او دومره معنوي شتمني لري، دومره علمي غنا لري چې دی د بل په ژبه کې یعنی دی فارسي د خپله ژبه نه ده، مورنۍ ژبه یې نه ده، خو د په خپل لیاقت په خپل بصیرت او صلاحیت دا ژبه د دې ژبې و هغه ځای ته ځان رسولی دی چې دی په هغه کې شعر لیکي. نو په هغه کې په دا شکرستاني رو په دا اول ټوک کې چې چاپ شوی دی، دویم یې نه دی چاپ تر اوسه پورې پاته دی. په دې چاپ شوي ټوک کې 400 زما خیال 15 کې 420 کسان دي چې هغو فارسي شاعري کړې ده او هغه هم په اردو په دې لیکلی دی چې دغه غیرو پښتنو ته د پښتنو علمي رجالو منبع په لاس ورسي، زموږ د علماو، زموږ د لیکوالانو، مصنفینو او مؤلفینو احوال په لاس ورسي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. ښه معیاري او تلپاتې لیکوالي کوم اصول غواړي؟ زړګی دا جامد اصول نه دي. که موږ د یونان د لیک میتود وګورو، د لرغوني یونان یا د فارس یا د حتی د روما، هغه د وخت په وخت خپلې تیوریانې لري، هغه د وخت په تېرېدو خپل اصول په خپله ټاکي. فرض یې که د لیکوالۍ د فن دپاره چې په پښتو کې الفت صاحب کوم اثر پرې ایښی دی لیکلی دی، خو هغه ډېر کوشش کړی دی، هغه د خپل زمان و مکان د خپلو شرایطو د خپلو حالاتو مطابق د هغه وخت غوره لیکنې د غورې لیکوالۍ یو سټنډرډ ټاکلی دی. خو دغه د وخت په تېرېدو سره په هغه سټنډرډ کې بدلونونه راځي. یو وخت داسې و چې ښه ادب هغه و چې یو نظریه وه ادب برای ادب، گل و بلبل و ساقی و مینا و خمار و جام و زلف و جانان و بهار و خزان و وشکی و فراق و وصال دغه خبرې په لګرځې دي راګرځې دي. یعنی بیا وروسته خلک وګمارل شوه، چا به ګل ته څه رقم تشبیه ورکړې وه، چا به بلبل په څنګه استعاره یاد کړی و. خو بیا وروسته دغه خلکو پر دې غور وکړي چې یاره موږ د ادبیاتو څخه د ژوند کار ولې نه واخلو، تر څو به موږ په فضا کې اوسېږو خیالي خبرې به کوو. لکه قرآن شریف چې وایي چې فی کل وادین یعمون، چې دی په مختلفو شلو کې لیونی به برسری په لګرځي، هغه څه وایي چې دی یې نه کوي. بلکې لیکوالان و دې ته اړ سوه چې شورا ادبا لیکوالي هغه د ژوند د حقایقو سره وتړي. هغه مثلا یو سړی وایي چې د جانان سترګې داسې دی یا بل وایي سترګې داسې دی، د سترګو مختلف تعریفونه کوي. خو یو هلک چې پالش کوي هغه ته چې ته وایې سترګې څنګه دي، هغه وایي وروره سترګې څه کوې، د ګیډې غم راوخوره، ډوډۍ څه شی ده ډوډۍ، هغه لمر سوځلی دی، هغه یخ کړولی دی، هغه نادارۍ
ټکور ټکور کړی دی، د هغه په کور کې مریضان پراته دي، هغه په ډوډۍ پورې اریان دي او تا د سترګو د ګلو د بلبل خبرې راخیستې دي. د دې دپاره د ادب زاویه بدله سوه، ادب برای زندگی تصور راغلی. اوس قرار امکان لري چې دا اوس موږ پر کومو نظریاتو یو 50 کاله بعد ادبي نهجونه بدل سوی چې هغه بیا د زموږ پر د لیکونو خاندي. شبلي نعماني یو ځای لیکي وایي زه د هغه ورځې څخه بیریږم چې زموږ شرقي ادبیات زموږ دغه دومره خوارۍ استعارې اصناف سخن د مختلف اصناف چې په دا شعر کې موږ راوړي دي، مکفا دی، نثر کې په نظم کې مخمس دی، مسدس دی، معما ده، معرا ده، مشجر دی، صاحب خدای خبر منکوت دی، غیر منکوت دی، صنعت شفتین دی، بې حسابه صنعتونه دي، عروض دي. وایي زه د هغه ورځې څخه بیریږم چې نوی نسل چې د غربي علومو سره فارغ سي هغه به د زموږ پر شیانو وخاندي چې تی وخت ګر پر چشم ځای کړی. تشبیه معنا څه؟ اوس موږ په شرقي ادبیاتو کې نغښتې تشبیه ده، موږ برای راست خبره نه کوو، موږ دود لرو، دستور لرو. په غرب کې دستور دود مختلف دی. هلته میړو ماینا پر میز برګر خوري، میړه خپلې پیسې ورکوي، ماینا خپلې پیسې ورکوي. او دلته د پښتانه په کور کې 500 کسان ډوډۍ خوري، هغه بیل نه دی. ټیک شو، دا زموږ دود و دستور دی. موږ ګودر لرو، موږ مازدیګر لرو، موږ دیدن لرو، موږ تصور لرو. لیکن په غرب کې چې څونه خبره ډایرکټ وه، په غربي ادبیاتو کې هغه معیار بلل کېږي. هغه وایي وروره سیده خبره وکړه، ټو د پوینټ. هغه خپل معیارات هغه بولي. مثلا زموږ په ادبیاتو کې ښایستې سترګې، ښایسته پزه، نرۍ شونډې، وروره صراحي غاړه او څه دا تشبیهات. اوس د افریقې په ادبیاتو کې چې څومره پنډ شونډانې هغه هغونه محبوب دی تشریح کوي، چې څومره تک تور رنګ دی د افریقې د جانان، تک تور رنګ او غوټه پزه او تکې تورې شونډې غټې، هغه د جانان دپاره دی کاروي. اوس دلته ستا نازکي رنګیني او هلته د ده معیارات. خو دا چې په بین الانسانیت کې د راتلو دپاره د انساني ادبیاتو د ګلدستې دپاره ته باید خپل رنګ نه بایلې، دی باید خپل رنګ نه بایلي. ولې چې یک رنګي خو د خدای خاصه ده. نه زه د افریقې د لیکوال رنګ سوچ کولی سم، د هغه جلا معروض دی، جغرافیه ده، حالات دي، دود دي، دستور دی. نه هغه زما شیان محسوسولی سي چې زه مذهبي اقدار لرم، زه حیا لرم، زه وایا لرم، زه دینی اصول لرم، زه پابندیانې دي، کور دی، تربورګلوي ده، پیغور دی، عنعنه ده، شل کیسې دي. په غرب کې پیغور نشته، پر 8 بجې چې ځې، پر 8 بجې چې راځې. نو په دې وجه زموږ هغه معیارات چې دي هغه د لیکوالۍ، د ښې لیکوالۍ د اصولو د ټاکلو دپاره هغه دا معیارات جامد نه دي، دا د وخت د تېرېدو سره بدلیدونکي را بدلیدونکي دي. لیکوال په خپل غټ منصف دی، جج دی، هغه دا فیصله کولی شي چې زما د دې اثر تقاضې څه دي، او دا بیا د ده په فکري ساحه پورې اړه لري چې دی د راتلونکي څومره کلونو پیشبیني اوس کولی شي. دا د ده په ویژن پورې اړه لري، د ده په نبوغ، د ده په هوښیاري، د ده په ځیرکتیا پورې اړه لري چې دی د خپل اثر علاوه د راتلونکي دپاره کم پیشبیني دي. ډاکټر صاحب تاسو پر ډاکټر علامه اقبال باندې پی ایچ ډي کړې ده، خو ځینې خلک پوښتنه لري او د دوی په ذهن کې د سوال دی چې تاسو ولې پر خوشحال حمید یا پر رحمان باندې دغه پی ایچ ډي ونه کړه چې پر ډاکټر علامه اقبال مو وکړه؟ زما په خیال دغه پوښتنه لږ د تعصبي فریم سره ایستلو ته ضرورت لري. په علمي بنیادونو باندې ودې شي ته کتل پکار دي. زموږ ډېر پښتانه داسې علما دي چې هغه په عربي علومو کې پی ایچ ډیانې کړي دي. نو ته به هغه ته وایې چې تا ولې په پښتو کې نه کول چې تا په عربي کړې ده، یا تا ولې په فارسي ادب کې پی ایچ ډي کړې ده. زموږ بې حسابه لیکوالان دي. اوس په خپله د خوشحال اثار راواخه، هغه په فارسي کې بهترینه شاعري کړې ده، هغه په پښتو کې کار کړی دی، هغه د عربي سجباړې کړي دي. خبره داسې ده چې اقبال زما خوښ و،
تا شنه کالي اغوستي دي ما سپین کالي اغوستي دي زه پابندي نسم لګولی چې تا ولې شنه کالي اغوستي ته باید دا واغوندې ستا ذوق چشته یو سړی غوښې ډېرې خوري یو سړی په غوښو څکه ګسه نه کوي سبزي خور دی یو سړی د چشي اشتها لري یو سړی په میوه کې چش خوښوي یو سړی اوس ما زه د دې مطلب دا نه دی چې زما خوشحال نه دی خوښ خوشحال ته زه څه چې دنیا سلام ورته کوي او خوشحال تر هر چا په دې ښاغلی دی چې زما دی پوه شوې لیکن ذوق و شوق زما و اقبال ته مخه سوه انشاءالله تعالی زما پر خوشحال ډېرې لیکنې سته زما پر حمید و پر رحمان و پر دې څېړنې سته او ګرد شیان سته البته دکتورا چې ده دلته به زه یو بل مثال درکړم د استعداد او د توان خبره هم ده ځینې خلک په کور کې ناست دي پرچون دوکان یې راایستلی د خپل کور سره او یو سړی راځي په ښار کې دوکان راباسي یو سړی ځي د صوبې په مرکز کې کار کوي او ته خو ماشاءالله د چمن سړی تا ته خو د چمن خلک معلوم دي په دوبۍ کې ګرځي په جاپان کې ګرځي په هانګکانګ په دنیا کې ګرځي نو وروره که زه پر اقبال پی ایچ ډي کوم نو زه خو هم د چمن یم زه خو هم لاړلم دنیا مې ولیدله یا ګورم یا په هغه حالاتو اخته یم کوشش کوم چې دې ټکر ټکر ملت لره په اقبال کې هم زه افغانیت لټوم زه د پښتنو د ښه سباوون دپاره د اقبال د پیغامه څه شیان راباسم او بلکې د اقبال شخصیت په هغه نهج څېړم چې د شخصیت په تشکیل کې د پښتنو څونه برخه ده یعنی ما په افغانستان کې اقبال شناسي باندې په افغانستان کې اقبال پېژندنه باندې ما دکتورا کړې ده نو ما په هغه کې دا کوشش کړی دی چې دا وخت که په یورپ کې دی که په ایشیا کې دی که په منځنۍ اسیا کې دی که په عربو کې دی که په عجمو کې چې په اقبالیاتو کومې مطالعې روانې دي کومې څېړنې روانې دي نو ما کوشش کړی دی یعنی دا وخت اقبالیات ایز ا سبجیکټ یعنی قطع نظر له جغرافیې و د رنګ و د نسل و د دې څه بالاتر اقبال یو غټه موضوع ده ما کوشش کړی دی چې و نړیوالو ته هغه شیان ښکاره کړم چې وروره پښتانه دونه ملایم خلک دي چې هغه د اقبال سره هم دونه میله لري هغه د ابوالعلا معاري هم ویلی دي هغه ابن عربي هم ویلی دي د هغه شیان هم سته په پښتو کې هغه هم سته او اقبال باندې هم د پښتنو دغه کار دی نو خدا نخسته دا د موجوده حالاتو سره یو اړه نه لري او ما دا ډېره پخوا کړې ده دا پی ایچ ډي هغه وخت ما کړې ده چې دا د پی ایچ ډي بخښنه غواړم دا ځینې کتونکي خوا بده نه کړي اوسني حالاتو ته زه پی ایچ ډي فوبیا وایم چې دا فوبیا نه وه لګېدلې هغه وخت زه په بینک کې وم دا زموږ یو المیه ده زه ډېره بخښنه غواړم زموږ ځینې استادان دي ځینې دغه دي چې دا پی ایچ ډي وکړي یا د پروفیسرۍ ته د رسېدو دپاره یو 15 مقالې د سرکار یو اصول دی هغه غواړي د دې پس چې یا د پی ایچ ډي وکړه یا د پروفیسر سو بیا دی ولاکه یا قلم ته ګوري یا ماخذ پیدا کوي یا ما خو دا څه چې کړي دي دا مې ګرد په لیونتوب کړي دي په عشق مې کړي دي نه ما د انکریمنټ دپاره کړي دي نه ما د پروموشن دپاره کړي دي زما مینه ده د اقبال سره مې مینه ده د رومي سره مې مینه ده د سنایي سره مې مینه ده د حافظ و د خیام و د رومي سره مې مینه ده صاحب د رحمان و د خوشحالو د کاظم سره مې مینه ده د هر سړي سره مې مینه ده دا خو ټیسټ دی ته اوس دا نسې ورته ویلی چې تا په دا ورځ ولې پلاو خوړله تا ولې عاشق نه پخاوئ تا ولې منتو نه خواړئ تا ولې روش دې ولې خوړلی دي دا خو ذوق دی شوق او ډاکټر صاحب پر اقبال باندې ځینې داسې تورونه شته چې ګواکې د خوشحال خان خټک شعرونه پر خپل نامه اړولي دي او کاپي کړي دي دغه خبره څومره حقیقت لري یو خو دا تور لګول د علم و ادب په سپېڅلې کوڅه کې نه ښایي زما اند دا دی په دې مورد کې زه دا د علم و ادب ډېر مقدسه کوڅه ده په دې کې ناپاکه قدمونه ځای نه لري دا ډېره سپېڅلتیا او تقدس او ریاضت غواړي پاکي غواړي پاک خلک د خلکو څه دستار نه راکشي د خلکو د ګریوان تړۍ نه شکي هغه کوشش کوي چې نور یې وپسولي خوشحال وایي
وایي چې په لوښي کې څه وي هغه ترې تویی سي د خوشحال خټک له عشقه گفتگویی سي. اوس مسله دا ده اقبال یو ځای وایي د ستا د پوښتنې په جواب کې هغه وایي نغمه کجا و من کجا ساز و سخن بهانه است سوی قطار میکشم ناقه بی زمام را. هغه وایي شعر له کومه دی وروره شاعري له کومه ده زه شاعر نه یم زه خو دغه د ملت اواره وشه د قطار په خوا رابولم دغه هغه وایي ما ته د ملت ته راپېښه ده د امت ته راپېښه ده. بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. هغه تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که من پرورده یک نوبهارم. که یو وخت خدای نصیب در کړی و یا په دا کتونکي که څوک زما دا مصاحبه اوري د کابل کې د افغانستان په زړه کابل کې د اطلاعات و کلتور د اطلاعات و فرهنګ چې کوم وزارت دی د هغه پر پرتمینه ماڼۍ باندې لوړ بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی دی یو آیات مبارک لیکلی دی له هغه پس د اقبال دغه شعر لیکلی دی چې نه افغانم نه از ترک و تتارم چمنزادم و از یک شاخسارم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که من پرورده یک نوبهارم. اوس نو له هغه پس بیا د افغانستان ملي ترانه ده هغه خو د تمیز رنگ و بو حرام بولي وایي زه د حضور د اسوای حسنه زه د حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه امتی یم لکه د ده په پیغام کې چې د رنگ نسل جغرافیې او نژاد گنجایش نو هغه رحمت للعالمینو نو زه خو د هغه یو سپېڅلی عاشق یم زه کوشش کوم چې د هغه پیغام په هغه افاقي دنیا کې خور کړم چې هغه د رنګ و نسل څه بالاتر ده. اوس د 700 کالو رنځور اسلامي امه چې ټکر ټکر په تفرقو اخته عرب پر یوه ځغله عجم پر بله ځغله یعنی په عجم کې څوک یعنی حتی ته د پښتونوالي په کچه وګوره په ځایي و په خیلۍ کې تر اوسه پورې غلجي و دراني کې پساو په پلاني و په پلاني کې اخته دا ډېر محدود سوچونه دي. احمدشاه بابا وایي واړه یو دي که غلجي که ابدلي دي ښه هغه چې د زړه شیشه صفا ده. اوس نو اقبال و دې رنځور ملت ته د اکسیر راوړلو دپاره د معجون د جوړولو لپاره اریړه یو ځای پیدا کړې ده سپیرکۍ بل ځای پیدا کړې ده ملهم بل ځای پیدا کړی دی پټۍ بل ځای پیدا کړی ده هغه د شرق و د غرب علوم ویلي دي هغه د مختلفو ژبو یعنی یوازې اسلامي فلسفه نه دی ویلي د اسلامي فلسفو سره سره غربي فلسفه هم ویلې ده هغه غربي علومو حاصل کړي دي هغه د ماضي د حال دا ګردو شیان سره څېړلي دي چې د اسلامي امت د دوباره احیا دپاره کم شیان راپورته کړي دي هغه یې راټول کړي دي که هغه په غرب کې یو ښه فکر پیدا کړی دی د هغه ترجمه یې کړې ده که هغه په شرق کې یو ښه که هغه صنایي څه یو ښه شی راخیستی دي که د رومي سره اخیستی دي که د خوشحاله سره اخیستی دي نو په دې ردیف کې خوشحال لامحاله د ده په فکر او په فن کې ډېر مهم نقش ادا کړی دی. اوس مسله دا ده چې د خوشحاله څه کوم شیان راخیستي دي هغه ته باقاعده حوالې ورکړي دي. اوس نو ځینې خلک چې علمي معیار یې ډېر ټیټ دی هغه نو بس هر څه چې وایي هغه د ده مرضي ده. نو په پښتنو دپاره خو په پښتنو کې یو متل دی هغه په پښتنو کې د جت هم خپل یو معیار موجود دی. پښتانه یو متل کوي وایي نامي او پزه توره کې وایي زه جت یم. اوس د پزې په تورېدو خو سړی نه جت کېږي په یو علمي مشاهیرو باندې تور ولې لګوي په علمي لحاظ باندې. اوس په خوشحال و اقبال باندې میر عبدالصمد بهترینه کتاب لیکلی دی بلکې په خوشحال و اقبال باندې 3 PhD سوي دي. دروس پر دغه موضوع ډاکټر ظهور اوان کړی ده ډاکټر کومیل قزلباش کړی ده او درېیمه چې د غزن خټک کړی ده په دغه موضوع باندې اقبال و خوشحال هغه دا سره پرتله کړي دي. اوس نو د دې پرتلې منبع څه شي ده
اقبال خو پښتو نه وایي زده، اقبال خو په پښتو نه پوهېدی، لیکن هغه چون د برټیش آرمي چې هغه وخت د برطانوي آرمي یو میجر جارج هنري راورټي ډېر مهم کار کړی دی. هغه خو د ده وظیفه وه، برطانوي حکومت دی ګمارلی و د دې قوم، د دې ژبې، د دې کلتور، د دې عنعنو باندې. د هغه ډېر کار دی، پښتو ډکشنري د نورس اون افغانستان اینډ بلوچستان دی، او سلیکشن فرام افغان پویټري. دغه سلیکشن فرام افغان پویټري چې وه په دې کې د خوشحال یو سل غزلې د ترجمه کړي دي. اقبال دا ترجمه په لاس ورغله. اقبال چې مطالعه کړه په وار یې خوشحال ووایي. او بیا په جلندر کې د ده یو اشنای دی نیاز الدین خان، دا اورمړ پښتانه دي، دا د هغه ته دی په یو خط کې وایي زه کاش چې ما د خوشحال ژبه برای راست ویلی شوی، ما به د خوشحال څه ډېر څه زده کړي. نو اقبال د خوشحاله څه دونه متاثر و، دونه خوند یې پر خوشحال اخیستی و چې نیاز الدین خان په جلندر کې پښتانه دي د موجوده هند په جغرافیایي ساحه کې چې هغه اورمړ پښتانه دي. نیاز الدین خان نومیږي، د اقبال اشنای دي. هغه په یو مکتوب کې ورته لیکي وایي کاش کې زه د خوشحال په ژبه برای راست پوهېدلی، ما به د خوشحال څه ډېر څه زده کړي وای. او بیا په دغه خپل دغه درد کې تشفي نه وسوه. بیا دغه یو مقاله وکړه په حیدرآباد د کن څخه، هغه زمانه کې اسلامیک ریویو یو مجله چاپېدله، په هغه کې یو پر خوشحال باندې مضمون وکړئ، د ګریټ افغان وارر پوایټ. په هغه کې امان الله شاه غازي ته یو خواست کړی دی. په هغه زمانه کې د افغانستان چې کوم حکمران و او د ده سره بیا د اقبال ډېره ښه یارانه هم پته سوې ده. امان الله خان و غازي او د اقبال. زما یو مقاله ده اوس کې د پښتو اکیډمۍ کوټې په مجله لیکنه کې هغه چاپ سوې ده. نو په هغه کې دی ورته وایي چې تاسې د افغاني منورینو یو مکمل یو ټیم جوړ کړئ چې هغه مکمل خوشحال په انګریزي وژباړي، چې هغه دنیا په خبره سي چې دا د عالمي سطحې په نړیواله کچه د انساني نبوغ، پوهې او دانش څومره لویه سرمایه ده چې دنیا په خبره سي، عرب و عجم په خبر سي چې دا څومره لوی سړی دی. لیکن دا زموږ بدبختي ده چې تر اوسه پورې موږ خوشحال په انګریزي نه دی ژباړلی. یو اخري د اقبال د خوشحال په اړه یو بله نکته ځینو لیدونکو ته ووایم چې په بنو کې یو ایجوکیشن افیسره وه خدیجه فیروز الدین. هغه راغلې د اقبال ته ویلي دي چې زه پی ایچ ډي کول غواړم. نو هغه زمانه د انګریزانو وخت تقسیم د هند نه دی سوی، د برصغیر پاکستان نه دی جوړ سوی، دا شیان نه دی جوړ سوي. نو اقبال ته ویلي دي زه پی ایچ ډي کوم. ده ورته وویل که په یو شي باندې نو دا کوم داسې خبره ده. هغې ویل یا زه په صحیح معنا، او ده ورته ویل که په صحیح معنا پی ایچ ډي کوې زه به یو موضوع در وښیم، پر هغه یې وکړه. هغه موضوع ده ورته ویلي وه چې لایف اینډ ورکس آف خوشحال خان خټک، پر خوشحال باندې کار وکړه. دا زنانه راولاړه سوې ده په هغه محدودو وسایلو کې په 1915 زمانه ده چې نه موټران شته، نه وسایل شته، پر آس، پر خچره، پر مرداره هډي، کله کوهاټ، کله بنو، کله تیرا، کله اکوړه، دا سفرونه کوي، ماخذات راټولوي او پر خوشحال باندې بیا هغه مقاله لیکي. دا مقاله چې وکړه نو بیا پنجاب یونیورسټي په هغه زمانه کې په لاهور کې چې کوم پنجاب یونیورسټي وه په هغه کې جمع کړه. هغه و دې زنانې ته د پی ایچ ډي پر ځای ډاکټر اف فلسفي پر ځای ډاکټر اف لیټریچر چې هغه د پی ایچ ډي لا درنه ډګري ده دا یې ورکړل. ډیلیټ ډګري یې ورکړه. اوس نو ډاکټر اف لیټریچر دغه کار، خو مګر افسوس په دا شپو کې اقبال وفات سوی و چې دې مقاله جمع کول، هغه نه ولیدی چې دا کار دې زنانې کړی. یعنی په خوشحال باندې په نړیواله کچه لومړی منظم اکیډمیک څېړنیز کار د اقبال په غوښتنه ترسره سوی دی. هغه خو ډېر عشق درلودی،
اوس خلک چې توري هغه بیا د خلکو خپله روحي مسله ده. ډاکټر صاحب پښتو ژبه دا مهال د نثر د جوړښت او د الفاظو له کبله څومره شتمنه ده، څومره د نورو ژبو سره څه ډول پرتله کوئ؟ ماشاءالله خدای دې د بد نظره خوندي ساتي. دا وخت پښتو ژبه ډېره ښه روانه ده، پښتو نثر ډېر ښه روان دی. په شعر کې خو موږ یو خود کفیله غني یو، زموږ شک نشته. زموږ هر پښتون شاعر چې دی هغه ډېر ښه تخلیقات لري. البته په نثر کې زموږ نړیوال معیارات ورځ په ورځ زموږ د ژبې بډاینه نور هم پر مخ بیایي. بېلابېل اصناف راغلي دي، لنډه کیسه و، ناول و، ډرامه و، صاحبه رپورتاژ و، تکلونه و، څه او څه او څه ډېر شیان راغلي او ډېر ښه روان دي. ژباړې ډېرې ښې روانې دي چې هغه د ژبو په علمي غنا کې ډېره لویه ونډه لري. یعنې حتی بخښنه غواړم داسې موضوعاتو باندې په پښتو کې کار روان دی چې هغه حتی یو د بیلګې په توګه به زه د سینوها کتاب یاد د سینوها یاداشتونه په اردو کې نشته، په پښتو کې 8 کاله دمخه چاپ شوي. زه په 1999 کې تهران ته تللی وم، نو هلته د سینوها فارسي ترجمه ما لیدلې وه په 13 صدۍ کې 99 کې. نو ما زړه اور واخیستی، ما کاشکې چې دا په پښتو کې راشي. حالانکې هغه په فارسي ترجمه چې ده هغه کما حقه هم نه ده، هغه داسې تلخیص دی غورچاڼه غوندې شی چې ته ورته ووایې. لیکن دا دغه چې دی په پښتو کې چې کومه ډاکټر عیسی ستانکزي کړې ده بهترین کار یې کړی دی، او اوس دا شی په اردو کې بیخي سته نه. یعنې دا زموږ د پښتو ژبې د ښه راتلونکي دپاره یو ښه زیری دی. ډاکټر صاحب راځو ادبي برخې ته د دې څخه وړاندې چې زه ستاسو څخه د شعر شاعري په اړه پوښتنه وکړم، لومړی که ستاسو خپل یو شعر سره شریک کړئ، بیا راځو څه د شعر شاعري په اړه پوښتنې پاتې دي. نو زه به بس زه خو دا ملګرو ته عموما وایم او امروره زه چې د تحقیق په کوڅه راننوتلم د تخلیق شاپیرۍ راسه مروره سوه، اوس هغه کله کله پیښه راوکړي، نو ډېر کم زیات وخت مې څېړنې ته ورکړی دی. شعر چندانې راسه پاته سوی غوندې دی، خو بیا هم کله کله داسې یو شی مې ولیکم، یو تازه غزل مې داسې یو اونۍ د مخه لیکلی وه. ښه هغه مست جمال د یار الله اکبر، هغه مست جمال د یار الله اکبر، هغه یې ولم هدیدار الله اکبر. الله اکبر. ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېر ښه. اور د مینې تور د زړه جلوه د حسن، اور د مینې تور د زړه جلوه د حسن، جاری ورد د یا غفار الله اکبر. ډېر ښه. او زه طلب او دی عطا تهجد وجد، زه طلب او دی عطا تهجد وجد، هر اوشکه راز هزار الله اکبر. انا الحق نصر پاته منصور کم یم، انا الحق نصر پاته منصور کم یم، یار دی یار دی یار دی یار الله ډېر ښه، ډېر په زړه پورې ډاکټر صاحب. او کائنات می په اوږده په پساره ګز کړه، کائنات می په اوږده په پساره ګز کړه، کردګار دی کردګار الله اکبر. او غرق کرم مستانه عجز، راز و نیاز های، غرق کرم مستانه عجز، راز و نیاز های، زو یار یو تر بل جار الله اکبر. ډېر په زړه پورې، ډېر ښه. او پر هر ګام په هره سایه شرمولی، نفس ډېر لوی بد غدار الله اکبر. د حیرت پړاو سکوت ته راوستلم، د حیرت پړاو
سکوت ته دا په تصوف کې بیا مختلف مقامات دي. حیرت جلا یو مقام دی، سکوت خو بیا یو جلا مقام دی. متصوفین په دې شیانو پوه دي. د حیرت پړاو سکوت ته راوستلم رفیقي عجب اصرار. الله اکبر الله اکبر. ډېر په زړه پورې هغه مس جمال د یار. الله اکبر. هغه ولم حدیدار. الله اکبر. الله اکبر. ډېر ښه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو په چمن کې د ادب د بنسټګرو کسانو څخه شمیرل کیږي او ما چې له کومو شاعرانو سره لیدکاته کیږي یا دوی سره زه مرکې کوم دوی تاسو ته د استاد په سترګه ګوري او تاسو د چمن د ادب یو بنسټګر بولي. د چمن اوسنی او پخوانی ادب څه ډول سره ارزوئ؟ کوم توپیر راغلی د وخت په تېرېدو سره؟ غفران صاحب کور دی ودان دا ستا خپل ظرفیت دی چې ما ته په دا نظر قایل یا هغه خلک چې دا وایي یا دا وینا کوي کور د هغو ګردو ودان منانم کې مندانم. خبره داسې ده چې یو خو پخپله د چمن ښار ډېره اوږده په سوونو کلونو سابقه نه ده. چمن بیخي د 1893 چې دا لیکه کش شوه د دې پس بیا د دې ښار د دې د مخه و دا ځای هر څه و د پړاو په نامه د دې پخوانی نوم پړاو دی. دلته قافلو چې دا د ایران او د مشهد څه چې به کومې قافلې کلې کندهار او هرات او دا پر دغه ځای به پړاو کاوه. دا غر چې بیا راپرې کړي نو دلته به پړاو کاوه. د دې پخوانی نوم پړاو دی. خو دغه لیکه چې کش شوه انګریز لالا چې رالی نو دا په 1893 پس بیا د چمن تقریبا داسې د موجوده ښار ته دا ویښول سوی دي. دغه خلک د ریګ د توبې دا کلي دا د غرو په لمنو کې چې کوم کلي دي د دې سره راکله پخوا دلته هندوانو سیکان زیات وه نو بس بیا وروسته قرار دا مقامي خلک راکله. پخوا دغه دوکانداري هم پښتنو عیب بلله دا د هندوانو کار بالی. خو قرار چې وخت په تېرېدو سره د بزنس و تجارت و پښتون خو د حکمرانۍ دپاره پیدا سوی د دې دپاره نه دی پیدا سوی چې ګوړه خرڅوي خو دا دی د هندوانو کار بالی. لیکن د وخت په تېرېدو سره د تعذیبي څپې دي را رواني. نو احمدشاه بابا چې لوی افغانستان جوړاوه په ټول کندهار ښار کې دغه نو څوک نه درلودی چې اسانو ته نالونه ور واچي. دا کسبګر پښتون خو کسبګر نه دی، پښتون خو حکمران دی، فاتح دی، تورزن دی. نو خیر دغه د چمن چې کوم د اتیا د لسیزې پیل کې موږ دلته زه البته په سکول کې وم 1982 دغه زمانې سه چې موږ دلته پخوا یو بزم ادب چمن درلودی چې په هغه کې د بیلو بیلو ژبو کسان وه د اردو د پنجابي د پښتو یو کس دوه بس داسې غوږ مو ورسره پیچي. نو قرار فارسي حتی په انګریزي کې لا هم موږ داسې یو کس دوه درلوده چې په انګریزي کې به شعر ووایه. نو موږ به دا په اردو کې د دې لپاره بین اللساني مشاعره به بیلې بیلې ژبو ښه خوند به کوي ګلدسته به نو موږ په دې کې دا یو سړي پسې ځغله به دا راټولوه بیا دا شاعر دی دا لږ یې حوصله افزایي کوه. بیا چې زه کالج لراله په 1915 کې خو نو باقاعده موږ دلته په ملا عبدالسلام قاضي ملا عبدالسلام بابا باندې موږ سیمینار وکړي د ټول ایالت د جنوبي پښتونخوا چې مختلف پښتانه لیکوال دي دا راله لومړی باقاعده منظم سیمینار چې د اوسه پورې د خلکو په ذهنو کې نقش دی هغه اوس په دغه کې نو بیا قرار دا سلسله روانه وه. اوس الحمدلله ثم الحمدلله د چمن ځوانان ویل مؤدب ته مخه کړې ده. ډېر ښه غزل لیکي، ښه فکري روزنه یې روانه ده. یو شی البته لږ کمزوري دي نثري کارونه یې ته چندانې نه دی پام سوی خو زه امید لرم له راتلونکي څخه ډېر مطمئن یم انشاءالله تعالی د چمن په ادبي کول کې به نوي تجربې او د نړیوالو معیاراتو مطابق په نثر کې هم ډېر شی اضافې وسي. یو البته ځینو خلکو څه زه لږ یو خواست درته کوم چې د چمن ډېر ښه خلک دي، د چمن ډېر ښه سیمه ده،
ډېر میلمه پاله، ډېر زړور، ډېر د غیرت او د دود د دستور امینان او محافظان خلک دي، ساتونکي خلک دي. دا ځینې خلک چې په دا چمن پسې رقم خبرې کوي، دا نه ده پکار. نالوستي خلک، بېسواده خلک په هر چا کې شته. نو د هغه یوه سړي د بېسوادۍ ژبه یا د هغه پښتو ته پر ټوله منطقه یا پر ټوله قام یا پر ټوله سیمه باندې مه تطبیقوه. دا پیښه څه ده؟ بارکیف د چمن د راتلونکي څه زه ډېر مطمئن یم. ډاکټر صاحب، د لیکوالۍ او همداراز د کتابونو د لیکلو او د چاپولو تر ټولو ترخه خاطره مو څه ده؟ خاطره ترې لرئ که نه؟ خاطرې شته. زما په خیال ترخې او خوږې دواړې شته. یوه ترخه به البته ووایم درته. زما کتابتون ډنګر کتابتون دی، کور ته یو 40,000 شاوخوا کتابونه د مختلفو ژبو د مختلفو اصنافو، تحقیقي البته ډېر. دا کور ته ډاکټر رفیقي څېړنیز مرکز. نو د دې چې کوم بام دی هغه ما دا د سیمنټو چادر پرې ایښی. دغه چادر ډېر دروند و. هغه مستري هغه په خپل لیول نه و ایښی، هغه د بوج په وجه هغه چادر راوځړېدی. ما هغه چادر په دې پرې ایښی، ما لکه کوچنیان زه مطالعه کوم یا لیک کوم، که یو ډبره راوغورځي کړپ به نه کوي، زما مطالعه به نه راخرابوي یا لیک به نه راخرابوي. یا به په ژمي کې تودی او په دوبي کې به سړی، ولې چې چادر ډېر تودېږي په دوبي کې هم په تکلیف په ژمي کې سوړي. نو ما ویل چې هغه موسمي کیسه یم سمه، خو هغه چت ډېر خراب سو. په اسمان کې چې به څاڅکی پیدا سو چې باران به و، هغه څاڅکی به په کتابو باندې مشت. زه به کله د ماموریتونو د دفتري کیسو په وجه په یوه ښار کې، کله په بل ښار کې، نو بیا به مې کور ته فون کاوه چې هلئ پر دې باندې دا غټ غټ سپین ټاټونه وو. ما دونه توفیق نه درلودی، مالي ستونزې وې چې دا چت دوباره ور واچوم. نو هغه باران به ځینې کتابونه څنګه اوبو ډېر تاوان زما کتابو ته ورساوه. یعنې هغه خو د چالو خبره وه چې یوه پله زما چې دا د خطي نسخو الحمدلله زما په څېړنیز مرکز کې ښه ډېرې خطي نسخې دي، پښتو، اردو، فارسي، عربي. بېخیر غنیمت او زه ډېر خوند راکوي، شوق مې دی، ډېر پخوا څه مې د خطي نسخو شوق دی. څېړنې لپاره دا وسایلو منابعو دا شیان ضروري. نو عین پر هغه المارۍ اوبه راڅڅېدلې وې چې د خطي نسخې پکښې دي. او بیا مې دغه 4 شپې د دفتر څخه چوټۍ وکړه. دغه یوه نسخه، دا یوه ورقه کې به مې اخبار ایښودی چې دا بچ کومه ده، 500 کاله ده، 800 کاله زړه زموږ د اسلافو علمي میراث چې خدای تعالی د امانت په توګه ماته راکړی دی او را روانو نسلونو ته به یې موږ رسوو. نو ما ویل چې دا زما څه ضایع نه شي. په دا یوه صفحه کې به مې اخبار ایښودی چې دا وچې سي، لمر ته یې سایل یې راوړه. ډېر یې ستړی کړم. په هغه کې لږ نسخې راڅخه خرابې شوې، خو نورې مې تقریبا وژغورلې. دا مې لږ ترخه خاطره وه. یو بله ترخه خاطره په یاد راغله چې زما د کور جوړېدی، ډېر مې لاس تنګ سو. دروازه ته به ریګ والا ولاړو، باجري والا او خښتو والا، ډېر یې ستړی کړم. نو زما یو څه کتابونه ما خرڅ کړل. هغه سړی اوس داسې یوه میاشت کېږي وفات سو، خدای دې وبخښي، الله دې ښه ورسره وکړي. دغه له تا څخه چې کتابونه واخیسته، هغه چې به ما هر وخت ولیدی سترګې مې نه پرونېدلې. او که تر هغه 10 چنده پیسې اوس ما ډېرې ورکړې وای، خو هغه شیان د هغه سړي نه راکوه. هغه کتابونه مې په زړه کې ډېر اغزی دی، داغ دی. دا مې ترخه وه. البته خوږې نو خوږه به مې یوه در سره شریکه کړم. دا زما ذاتي او شاید د هر لیکوال به دا کیفیت وي چې دا زما یو وراره به د اختر آباد د خیر سره واده دی. ما هغه ورځ ورته ویل ما لالکه دا واده ته خو ډېر خوشحاله یې، شرمیږي، غږ یې نه کوئ. نو ما ورته ویله، دا اوس وړم چې زما کوم کتاب له پرېسه راوتلی دی، زما لاس ته نه دی را رسېدلی. ما ورته ویل مال زویه، د هر کتاب چې چاپ سي دغونه خوشحالي لري لکه 10 ودونه چې وکړي. نو الحمدلله دا زما چې د هر کتاب چاپ سوی دی
زما اوږې سپکې سوي دي ما ته چې د هغه اوسایي احساس سوی دی چې ما دا ملت ته یو څه ورکړه دې قام ته مې یو څه ورکړه و علمي دنیا ته مې یو څه ورکړه دې ژبې ته مې یو څه ورکړه نو هغه زما د اطمینان هغه د داخلي سرور و هوس چې کوم کیفیت دی هغه دومره خوشحالي لري چې الفاظ ما سره دغه خوشحالي د بیانولو دپاره ډاکټر صاحب تاسو ادبي سفرونه هم کوئ کله کابل کې یاست کله اسلام آباد کې یاست او کله له پاکستان او افغانستان څخه بهر تللي یاست خپل ادبي سفرونه څه ډول ارزوئ او څومره خوند ترې اخلئ الحمدلله دا د خدای کرم دی احسان دی لیکوال د فطرت ترجمان فطرت نیچر لکه لمر چې راخیږي پر لمر باندې هیڅوک د رنګ نسل جغرافیې پابندي نشي لګولی هغه د هندو پر کور هم راخیږي د مسلمان پر کور هم راخیږي د غریب پر کور هم راخیږي د شتمن پر کور هم د نیستمن پر کور هم هوا وژن د ګلونو مهک چې راپورته سو هغه هر چا دماغ ته تازګي وررسوي لیکوال هم د آفاقي قدرونو امین دی هغه امانتدار دی او خدای د یو مخصوص وظیفې دپاره هغه ټاکلي دا نن چې موږ تاسې کوم کسان یادوو رومي و ابن عربي و اقبال و صاحب سنایي و جبران و دا کسان هیومر د لرغوني یونان لیکوالو دا هغه خلک دي چې هغه د ګرد دنیا په شریک دي هر څوک خپله حصه جنې اخلي هر څوک یې په خپله ژبه ترجمه کوي هر څوک روان دی پر هغه کار کوي نو لیکوال دا د خدای زه په خپله ډېره مهرباني بولم او دا زما د کارونو د ساحه چې دا ورځ په ورځ پراختیا مومي او نوعیتونه یې په هغه نړیواله کچه هغه دا دي چې زه فرض کړه په تهران کې په یو سیمینار کې ناست یم زه د تاجکستان د امریکې د عربو د خلیج د دې لیکوالو هغه لیکنې ګورم هغه مقالې ګورم هغه په نړیوالو سیمینارونو کې نه یم خبره تر اوسه حساب مې پوره نه دی ورته کړی 30-35 نړیوالو سیمینارونو کې ما برخه اخیستې ده په مختلفو هیوادونو کې هغه چې زه هغه معیارات ګورم نو هغه معیار هغه غالب هغه پسول چې دغه ټیک زما د پښتو د ناوې سره کم چارګل ډېر ښه خوند کوي کم ټیک ښه خوند کوي کم پیزوان ورله جوړ کړم کم نقش کم ډیزاین هغه خلکو خپل کړی دی زه د خپله ژبه په هغه غالب کې څنګه واچوم نو دغه سفرونو سما اسیم یو مقوله ده چې سفر وسیله ظفر د بریالیتوب علامت وي پیلامه نو زه د هر سفر سره مې ډېر خوند اخیستی دی او دغه لیکوالو سره مې برای راست بحثونه کړي دي د ټولو لیکوالو سره دا ما یو نظم لیکلی و زما په لومړي کتاب کې چاپ شوی نجم الدین اربکان هغه وخت د ترکیې 25 کاله د مخ ما دا نظم لیکلی د ترکیې صدر و اوس مې د اردوګان ته هغه تېرو ورځو کې پورته کړی په خپل پاڼه باندې په اسلام آباد کې یو کانفرنس و نړیوال د 4 بریاعظمونو لیکوالو پاکستان څخه فقط 4 کسان وو نو د خدای تعالی مهرباني ده په 4 کې زه هم غوښتی وم نو د ترکي چې کوم پلاوی راغلی و په هغه کې یو سړی و ما ته ډېر خوند راکړی ډېر ښه ښایسته پرسنالټي وه ډاکټورا یې کړې وه ډېر عالم فاضل سړی و ډېر خوند یې راکړي نو ما داسې په بغل کې ما ورته ویله چې زه خو د نجم الدین اربکان یا د اوس طیب اردوګان چې کوم کیسه روانه کړې ده د اسلامي امه د ښه راتلونکي دپاره په هغه سیکولر ماحول کې ته لږ محسوسه کړه دلته چا پوسټ ورکړی و چې سالانه دوی پر شرابو دغونه ټیکس اخلي پر پلانه دغونه اخلي اوس هغه څه د یورپي کیزه خلکو راچولې وه او دوی لګیا دی برته اسلامي سیستم جنې جوړوي نو خوارۍ خو به پر تېرېږي دا اوس چې د صوفیا میوزیم په مسجد بدل کوي دا ډېر لوی د راتلونکي دپاره ډېر ښه نقشه زه بولم نو هغه سړي هغه د ترکي چې کوم لیکوال راغلی و هغه داسې کرار وخندل او ما ته ویله چې د نجم الدین اربکان د جنازې لمونځ ما ورکړي ما ته ډېر خوند راکړي یعنی په دې کې داسې لیکوالو سره ستا مخ سي چې تا ویلی یي
کتلی دي اوس فرض که په دغه سیمینار کې د افریقې څخه د سودان څخه یو ډاکټر عبدالرحمن راغلی ډاکټر عبدالرحمن هغه سړی دی چې اقبال مهدي سوداني چې هغه د سودان د خپلواکۍ د غورځنګ یو بهترین سړی و اقبال هغه ته نظم لیکلی دی مهدي سوداني نو دی د مهدي سوداني لمسی دی د مانچسټر څخه دکتورا اخیستې ده او د سودان سابق وزیر اعظم دی خو په عین حال کې ډېر ښه لیکوال دی او دی دې سیمینار راغلی ډاکټر عبدالرحمن باندې موږ خوند واخیستی هغه د مهدي سوداني هغه د نړیوالو د ازادۍ غوښتونکو د نهضتونو په رڼا کې چې ته ورته ګورې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا انداز یو دی حریت ازادي خپلواکي دا د ټول انسانانو فطري قانوني حق دی نو هغه که د نړۍ که هغه نیلسن منډیلا دی که هغه ماو زیتونګ دی که هغه بل دی که بل دی که مهدي سوداني دی نو دا ټول زموږ آیډیل دي زموږ د سترګو تور دي د سیمینارونو دغه فایده دی ډاکټر صاحب تاسو چې یو پښتون لیکوال یاست افغانستان ته په وروستي ځل کله تللي یاست او د افغانستان خلک په ځانګړې توګه د کابل خلکو څومره مینه در کړې ده اقبال یو ځای وایي آسیا یک پیکر آبگیل است ملت افغان در آن پیکر دل است از فساد او فساد آسیا در کشاد او کشاد آسیا خبره داسې ده چې د آسیا زړه د بختورو مسکن دی زړه او په زړه کې مینه یي زه چې هر وخت ورغلی یم چې هر ځل ورغلی یم او ما ته چې څومره مینه دې خلکو راکړې ده څومره درناوی او څومره قدرداني یې راکړې ده زه د هغوی د مینې پور وړی یم په یوه لحاظ چې راواخلې خلک ما ته وایي چې تا بیخي ډېر سفرونه کړي دي خو بلې خوا ته چې راواخلې چې څومره مینه څومره عشق علمي خوند دی هلته ما بیخي هېڅ سفرونه ډاکټر صاحب مرکه پای ته رسیږي خو په وروستیو کې نوو ځوانانو ته څه پیغام لرئ د میدان سر د چابکي وار دی ژوند غنیمت دی ژوند یې وار دی شل واره نه دی چې سړی دا چورت ووایي چې تېر وار دغه غلطۍ راسه سوي دي دې وار به دا غلطۍ نه کوم دغه یو وار دی څنګه یې تېروې ځوانانو سره یو مشکل پیښ دی چې کله وخت ورسره یي سر یې نه خلاصېږي چې سر یې خلاص وخت ځینې تېري دغه د ده سمج د ده پوهه او د وخت شتون دا دوه وزران دي او که دا دواړه وزران دی پر یوه ځای کې بیا دی ډېر لوړ پرواز کولی شي دی به چې د خدای په مخلوق کې مینه خوره کړي او د یوې لمحې څخه کار واخلي او د خپل دلته راغلو دپاره د نړۍ پر صفحه باندې خپله حاضري ولګوي یو داسې کار وکړي یو داسې شاغلتوب وکړي چې هغه د تاریخ په حافظه کې نقش پاتې شي ته خو ماشاءالله استاد یې کوم هلک چې راغلی ته دغه حاضري لګوي چې نه راغلی هغه خو غیر حاضر دی نو راتلونکو څومره کلونو لپاره ته د خپل راتګ یو حاضري ولګوه چې ته راغلی وې یو داسې رول وکړه یو داسې نقش وکړه یو داسې کار وکړه چې په راتلونکي کې ستا هغه شی یاد سي او بله خبره دا ده چې په نړیواله کچه د پښتانه چې کوم تأثر کللی دی د هغه د بدلېدو کوشش وکړه د پښتنو خپله اصل څهره و خلکو ته د ورښکاره کولو کوشش پکار دی دغه خلکو د موبایل کیمرا فلانا دا ایجاد کړي دي تر موږ یې رارسولي راسئ چې موږ تر لا پورې راتېر سو تر راسې ځان غټېدو راتېر سو بلکې په نړیوالو ایجاداتو کې باید چې زموږ رول وي چې موږ په نړیواله کچه داسې ځینې شیان وکړو اختراعات وکړو ایجادات وکړو چې هغه د نړیوالو په شو غورځي او موږ من حیث القوم په هغه وویاړو چې موږ
په نړیوال پرمختګ کې دغه حصه اخیستې. ډېره مننه. درنو لیدونکو او اورېدونکو دا و لوی او افسر شاعر او لیکوال ښاغلی ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب چې زموږ سره یې د لیکوالۍ او همداراز د شعر و شاعرۍ په اړه باندې په زړه پورې خبرې درلودلې. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري، په ترڅ کې به یې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او همداراز ادبپوهان را سره مېلمانه وي. ډاکټر صاحب له وخت راکولو څخه مو ډېره زیاته مننه. قربان دې شم، پر ځواني دې برکت شه، ډېر ښه کار دې په مخ اخیستی دی او خدای دې وکړي چې دا د خلکو په درد وخوري او خدای دې وکړي چې دې مثبته ګټه ځینې ترلاسه. ډېره زیاته مننه.